په ټول باجوړ کې په ماموندو کې جګړه روانه ده. ولې روانه ده؟ ځکه روانه ده چې هلته عسکریت پسند راغلي دي او ناست دي او پوځ هغه ایستل غواړي او په دې جګړه روانه ده. زما باجوړی چې مړ دی دا بل چا نه دی وژلی، دا باجوړي وژلی. زما مومند چې مړ دی په دې پسې باجوړی نه دی دلی، دا د بارجي سړی نه دی وژلی، دا مومند وژلی. که د خیبر سړی مې مړ دی د خیبر سړي وژلی، که مردانې مې مړ دی دا مرداني وژلی، که وزیر مې مړ دی دا وزیر وژلی، که بنوڅی مې مړ دی دا بنوڅي وژلی. آرټیفیشل انټیلیجنس راغلی دی نو دا پروپاګاندا ډیره زیاته اسانه شوې ده. نو یا خو که په سوال که په زور د خپل علاقې نه دی وباسي چې دا پوجي پسې نه راځي، چې دا جګړه نه کېږي. پوجي به دا نه غواړي چې سویلین خلک د نقصان شي. ټول نه غټ ذمهوار موږ پښتون په خپله د خپلې تباهي د خپلې بربادۍ ذمه دار موږ په خپله یو. نو زما ټولو پښتنو ته دا درخواست دی چې د خدای دپاره د خپل ګریوان ته لږ سر ښکته کوي. ستړي مشي ګرانو کتونکو، زه یم روشنا ضمیر او تاسو ګورئ دی سالټ رینج پادکاسټ پښتو. نن موږ سره چې کوم سیاسي شخصیت موجود دی هغوی د باجوړ څخه تعلق لري او باجوړ کې د هغوی یو ډېر لوی نوم دی. پاکستان پیپلز پارټۍ سره د دې تعلق دی او سابقه MNA هم پاتې شوي دي. سید اخونزاده چټان صاحب موږ سره موجود دی. چټان صاحب ډېره مننه موږ له د وخت راکولو. لومبنی تپوس په تاسو نه دا کوم چې اوس موږ چې کوم سچویشن ګورو خیبر پښتونخوا کې، یو خو اپریشن یو طرف ته روان دی او دویم غاړې ته چې موږ ګورو نو د خلکو شهادتونه کیږي. نو تاسو د ټول سچویشن ته په کم نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شکریہ خپل پروګرام ته پر غوښتو باندې. ګوره جګړه کم ځای کې روانه ده. خیبر ډسټریکټ نو په خیبر ډسټریکټ کې په تیرا کې جګړه روانه ده. په تیرا کې ولې جګړه روانه ده؟ په تیرا کې ځکه جګړه روانه ده چې هلته عسکریت پسند راغلي دي او هغوی هلته ناست دي او پوځ د هغوی د ایستلو کوشش کوي او د دواړو په منځ کې جګړه روانه ده. په ټول باجوړ کې په ماموندو کې جګړه روانه ده. ولې روانه ده؟ ځکه روانه ده چې هلته عسکریت پسند راغلي دي او ناست دي او پوځ هغه ایستل غواړي او په دې جګړه روانه ده. ګندې په باجوړ کې خو سلارزوم ده، په باجوړ کې خو عثمان خیل هم دي، په باجوړ کې خو ریاست هم دي. هلته جګړه نشته دی، جګړه په دغه ځای روانه ده. نو دلته د خلکو دوه کردار کېدی شي. یا خو دا چې که په زوري او که په سوالي چې دغه خلکو ته وویلی شي چې د خدای په خاطر باندې تاسو خو ټي ټي پی استئ، یعنی تحریک طالبان پاکستان استئ، تاسو خو تحریک طالبان قبایل یا تحریک طالبان باجوړ یا تیران استئ. اول خو درته دا سوال کو چې د دې کار د دې جنگ نه په قلار کې نه، ځکه چې دې جنگ کې ټول تبعید پښتون روانه ده. که په هر نوم باندې مري، دا نه جنگ دی نه جهاد دی نه دهشتګردي ده. دهشتګردي که وی په ټول پاکستان کې به وي. که جنگ وی نو په جنگ کې خو فریقین مري. جنگ په یوکرین کې روان دی، رشیا نه مري، یوکرین خلک هم مري. جنگ په اسرائیلو کې روان دی، فلسطینیان هم شهیدان کېږي، خو لږ ډېر پکې اسرائیل هم مري. زمونږ او د انډیا په منځ کې ورځ دوه جګړه وشوله، زمونږ هم شهادتونه وشو، خو د هغوی نه هم پکې خلک مړ شو. دا نسل کشي ده په دې کې چې هر څوک مري، که د طالب په نوم مري، که د پولیس په نوم مري، که د فوجي په نوم مري، که د سیاسي په نوم مري، که د صحافي په نوم مري. په دې کې یو خبره مشترک ده چې دا کم سړی مري نو دا پښتون مري، او چې دا څوک یې وژني نو دا هم پښتون دی. بدقسمتۍ سره په دې کې که ښځه کونډه کېږي د پښتون کونډه کېږي، په دې کې که بچی یتیم کېږي د پښتون یتیم کېږي. زمونږ په هر کور کې کونډه ناسته ده، زمونږ په هر کور کې یتیم بچی ناست دی. کله چې اختر راشي، تقریبات راشي، د خلکو خویندې میندې دا بنګړي اچوي، نکریزې لګوي، نوې نوې کپړې اچوي. زمونږ خویندې میندې دا په دیرو کې ناستې په سر خاورې باندې چغې وایي. سپینګیري پلرونه هغه د زلمي زر بچو په قبرونو پراته چغې وایي چې تاسو لاړئ موږ ژوند به څنګه تېرو. نو یا خو که په سوال او که په زوري د خپل علاقې نه دی وباسي چې دا پوجي پسې نه راځي، چې دا جګړه نه کېږي، بیا که د ده دا خبره نه مني، زور یې پرې نه رسېږي، نو بیا دې خپلې کډې راواخلي او راودې وځي. ځکه چې دا جنګ کېږي نو په دې کې خو دا بچ نشي پاتې کېدی. دا جګړه چې کوم ده دا د توپونو ده،
دا د ماټر ګولو ده. اوس ګایډ مزایل هغه شی دی چې هغه بالکل په ټارګټ باندې لګي، په ځای لګي. خو دا توپ چې راخلاصیږي، دا ماټر ګوله چې راخلاصیږي، دا د 5 کیلومتر 10 کیلومتر نه جدا ځای نه د توپ ډس کیږي، د ماټر ګولې ډس کیږي. دې کې که 3 ګولې په صحیح ځای ولګي نو څلورمه یا لږه مخکې ځي یا لږه شاته راځي یا ګس لاسته ځي یا ښي لاسته ځي، خامخا په دې کې څه لږ فرق راځي. اوس عسکریت پسند ناغلی دی، هغه د خلکو په منځ کې ناست دي. نو دا ګوله چې 2 قدمه شاته راځي نو سیویلین به نقصان کیږي، که 2 قدمه مخې ته ځي نو د سیویلین به نقصان کیږي. دا که رایټ ته ځي هم د سیویلین به نقصان کیږي، دا که لیفټ ته ځي هم د سیویلین به نقصان کیږي. نو خلک وایي چې غل نه څښتي نو مل دې وڅښتي. نو بیا مې ورته درخواست دا دی چې بیا دې مهرباني وکړي خپلې کډې دې راواخلي، که دا ریاست وله څه نه ورکوي نو موږ پښتانه خپلو کې دومره کولی شو چې په خپلو کورونو کې وله ځای ورکولی شو، چې ورکولی شو ډوډۍ، او دا ثابته شوې زموږ د باجوړ قوم راووتو، ریاست وروسته را رسېده، په لارې ورته زما پښتون ورور ولاړ و او زما د خلکو مدد یې کاوه، که د چا په سر لوپټه نه وه لوپټه یې ورکوله، که د چا د بچي د شودو درک نه لګېده د خپل بچي نه پیډر اخېسته هغه یې ورکوه، که د چا ماشوم ژړل د لاس نه د خپل بچي نه کیلونه اخېسته هغه یې ورکوله. بیا به هم کوي. نو بیا دې دا وکړي چې خپل بچي دې په نه وژني په دې زورور خلکو، دا دواړه طرف ته چې دي بیا دې په شرافت سره راوځي، که په سوال یا په زور یې د خپلې ابادۍ نیستې شي. کم از کم که دونه هم کولی شي چې بایي که ته کې دلته جنګ نه کوه خو هغه شړې ته وځه که نه هغه ته وخېږه، ته زما کور کلي له ولې راغلی او ناست یې، ته خو چې په دې ځای کې ناست یو د دې ځای نه په پوجي ډس کې هغه په تا باندې د هغه ځای نه د توپ ډس کوي، د ماټر ډس کوي، نو زه به پکې نه مرم. نو بیا ورته زمونږ دغه پیغام دی چې یا خو دې په زور یا په خوښه د خلکو وباسي، د آبادۍ نه دې کم از کم وباسي، او که نشي ایستلی نو بس که غل نه څښتي مل دې وڅښتي، خپلې کډې دې راواخلي او راځي. صحیح شو. چټان صاحب یو ویډیو نن سبا زه ګورم چې په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته خبره شوې ده، هغه د تیرا واقعي حوالې سره ده چې موږ ګورو چې فوجیان چې دي نو هغه د تمانچو نه ډزونه کوي او عام خلک پې چې دي نو لګېدل شوي دي. آیا دا ویډیو چې ده نو دا رښتیا ده او که ده نو په دې کې آیا موږ دا ویلی شو چې بل سایډ ته هم څه شوي دي نو بیا پې دا ډزې شوي دي، یا څه د عوامو او فوجیانو او یا وایم چې سیاسي پارټو په منځ کې یو اختلاف پیدا کولو کوشش کوي؟ ګوره دا د اختلاف دا شی خو دی په دې خو ته پته ده، او بیا چې کله دا آرټیفیشل انټیلیجنس راغلی دی نو دا پروپاګنډه ډېره زیاته اسانه عامه شوې ده. بالکل اوس دغه واقع چې کوم ده دغه زه چې شمدید ګوان یم او دعوې د دواړه طرف نه کېږي. صحیح. د ریاست د طرف نه دعوه دا ده چې مخامخ ترهګر چې دا ترهګر راله دیو احتجاج کوه او هغوی پې ډزې وکړي چې د خلکو منځ کې نفرت پیدا شي. صحیح. بله دعوه دا ده چې خلک چې کوم دی نو دا په وجوشتي چې دا جګړه شروع وي او دا خلک د دې دواړو په منځ کې ناست دي، دا نقصانات خو به کېږي. ګوره که نقصان در طرفه وشو خو د سیویلین خو وشو که نه، که ترهګر وشته هم دغه سړی مړ شو او که پوجي وشته هم دغه سړی مړ شو. بېګناه خلک پکې مړ، بېګناه خلک. دا بېګناه خلک ولې مړ شو؟ ځکه چې دا د جګړې په منځ کې وو. نو ځکه خو زه دا خبره کومه چې یا خو دا ده چې دا جګړه ودرول دي، که جګړه نه ودرېږي نو بیا دې ته دا خلک را سایډ ته شي، ځکه چې د دوی نقصانات به کېږي. که دا جګړه روانه دا بالکل داسې نشي کېدی، که دا فوج او دا طالبان یا عسکریت پسند دا زر قرانه مو کې چې موږ به سویلین خلکو ته نقصان نه ورکو، خو سویلین خلک به په دې کې نقصاني کېږي، نه به غواړي. فوجي به دا نه غواړي چې سویلین خلک دې نقصان شي. دغه کم چې راغلی دی عسکریت پسند دا به هم نه غواړي چې نقصان شي، خو نقصان به یې هم کېږي، ځکه چې د عمل داسې دی چې اوس لکه دا د بجلۍ تار دی او زه ده ته لاس وراچوم یا سړی راوړي زما د لاس پسې نیسي او هغه دا وایي چې یاره زما نیت دا دی چې تا ته د نقصان ونه رسي، نو ما ته خو به نقصان رارسي خامخا چې د عمل کېږي. یا خو د عمل ودرول دي یا د عمل د میدان نه لرې وتل دي. کم از کم دې ځله دومره غټه خبره نه ده چې یا به د ټول باجوړ عوام راوځي یا به د ټول خیبر عوام راوځي. کرام یو وړوکی غوندې ځای دی او لږ آبادي ده. زمونږ دا مامون چې کوم دی دا وړوکی دا 14 علاقې چې کوم دی که نه، نو دیوله چېرته د بار د تلو ضرورت هم نشته، دیوله د خیمو ضرورت هم نشته دی. دا زمونږ ورونه دي،
د دیو دلته رشتہ دار دي، رشتې دي، ښې دي، بدې دي. د چا رشتہ دار دی خپل رشتہ دار کره دی لاړ شي، خپل قومي نسبي کره دی ورشي، هغوی به ډېر په خوشحالۍ ځای ورکوي. که د چا په رسو دغه شانته خپل پردی نشته دی نږدې، نو زمونږ دیرې شته، زمونږ سکولونه شته، هسپتالونه شته، حجرې شته دی، په هغوی کې به دې خلکو ته ځای میلاو شي. نو دا دی چې دا خلک به د نقصان نه بچي. صحیح شو. چټان صاحب په اخره کې تاسو خپلو کتونکو دپاره څه پیغام ورکول غواړئ؟ زه د خپلو کتونکو دپاره دا پیغام ورکوم چې نن سبا په دنیا کې پښتانه ډېر په بد حال باندې دي، ډېر په بد حال دي. د دې بدحالۍ دپاره نه موږ ټول عمر بل ته ګوته نیسو. څوک وایي زما دا بدحالي د اسټبلیشمنټ د وجې ده، څوک وایي دا د پنجاب د وجې ده، څوک وایي دا د چاینا د وجې ده، څوک وایي دا د روس د وجې ده، څوک وایي دا د امریکې د وجې ده، څوک وایي دا د معدنیاتو د وجې ده. ما ته پته نشته. دا ټولې خبرې هم ټیک کېدی شي. په دې کې د یو کس رای چې کوم د دا ټیک کېدی شي، او په دې کې دا ټول هم غلطې ثابت کېدی شي. خو ما ته چې د کوم شي پته ده، نو هغه هم دغه ده چې دا څومره تبعید پښتون روانه ده، په دې کې مقاصد به ضرور د بل چای. اوس د یو باجوړي د باجوړي په مرګ کې څه پیدا ده؟ د یو مومن د مومن په مرګ کې څه مقصد کېدی شي؟ د یو خیبر د سړي د خیبر د سړي په مرګ کې څه مقصد کېدی شي؟ دا ماته یقین دی چې مقاصد پردي دي. خو دا راته پته ده چې لاس زما خپل دی. زما باجوړی چې مړ دی دا بل چا نه دی وژلی، دا باجوړي وژلی. زما مومن چې مړ دی په دې پسې باجوړی نه دی تللی، دا د بارجي سړی نه دی وژلی، دا مومند وژلی. که د خیبر سړی مې مړ دی د خیبر سړی وژلی، که مردانې مې مړ دی دا مرداني وژلی، که وزیر مې مړ دی دا وزیر وژلی، که بنوڅی مې مړ دی دا بنوڅي وژلی. که کله د دې جنگ نه زمونږ خپل لاسونه ووتل، که پنجاب دی نو نه د پنجاب د جرأت کېدی شي چې ما ته نقصان نه ورسوي، که امریکا ده نه د امریکې د جرأت کېدی شي، که روس دی نه د روس د کېدی شي. نو زما ټولو پښتنو ته دا سوال دی چې د خدای په خاطر په دې نورو خلکو به هم غږ کوو، دا کوم چې تاسو یادوئ چې زمونږ چا ته شکي په هغه به غږ کوو. که چین ته هم شکي په چین به غږ کوو، که امریکې ته هم شکي. خو دا خپل ګریوان ته به هم لغونته کې دا سر ښکته کوو، تر څو پورې چې موږ خپل ګریوان ته سر نه ښکته کړي، تر څو پورې دا خپلې کمزورۍ موږ د ځان نه ایستلي، د دې کمزوریانو نه به بار بار خلک پیدې اوچتوي. خو که کله دا کمزوریانې موږ د خپل ځان نه لرې کړلې چې دا ټول یو ځای شي موږ ته نقصان نشي رسولی، او که دا ځان له ځان لې موږ ته نقصان نشي رسولی، نو زما پښتنو دپاره نه دا پیغام دی چې ګوره موږ له الله پاکه د جنت په شانته په جنت کې موږ پښتانه خدای پیدا کړي. ته کالام وګوره، ته دا ګلیات وګوره، ته کورمې ته لاړ شه، ته باجوړ ته لاړ شه، جنتونه دیر ته لاړ شه. زمونږ اوبه وګوره، مینرل واټر، لکه مینرل واټر څه شي؟ مصنوعي جوړ شي. زمونږ اوبه د مینرل واټر نه په سو خوږې دي. زمونږ هواګانې وګوره. بیا په دې جنت د لاندې موږ له خدای پاکه خزانې راکړي د معدنیاتو، منرل، ماینز، کرومایډ، ګرینایډ، نیفرایډ، تانبا، سونا، پیټرول، لیتیم. یعنې په دنیا کې داسې معدنیات، زمرود داسې معدنیات نشته. ستاسو علاقه کې هم زمرود شته، ستا په علاقه کې زمرود ډېر دي. زمرود موږ له الله پاک راکړي دي، او په دې جنت کې او په دې خزانو کې موږ او زموږ بچو د دوزخ په شان ژوند تېر کاوه. وایي زما وطن د سرو سپینو نه ډک، زه مزدورو پسې بهر ګرځم، زه یو پښتون خانه بدوشته وطن، کډه په سر او در په در ګرځم، زه په ګناه او ثواب څه پوهېږم، په جنتي خاوره نهار ګرځم. علاج د لوږو دی، ګناه نه ثوابونه لیونو ظلمو. نو او دا ټول د دې به نور ذمواران ني، په دې کې موږ ته هېڅ شک نشته. خو د ټولو نه غټ ذموار موږ پښتون په خپله د دې خپلې تباهي، د دې خپلې بربادۍ ذمه دار موږ په خپله یو. نو زما ټولو پښتنو ته دا درخواست دی چې د خدای دپاره د خپل ګریوان ته لږ سر ښکته کوي چې دا څه کوو، دا په کومه روان یو او دا ولې روان یو. ډېر ښه چټان صاحب، ډېره مننه موږ له د وخت راکولو. اختتام به په دې کومه چې پښتانه د باید یو ځای شي او ځان د دونه مضبوط کړي چې بل څوک تاسو ته نقصان نشي رسولی. یو بل خپرنې سره بیا به ملاویږو، یو بل ټاپک به یو بل میلمه به هغه پورې ما
زما ټیم او بالخصوص پاکستان په دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.